درنو حاضرینو له هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د لاسته راوړنو فعالیتونو په باره کې باید ووایو چې الحمدلله په تیر کال کې د افغانستان اسلامي امارت د متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست په رڼا کې وتوانېدو چې د سیمې او نړۍ له ګڼو هیوادونو سره د دوه اړخیز تفاهم او باور رامنځته کولو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پراختیا او کچې لوړتیا د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ ودې او د سیمه ییز اتصال د سترو پروژو د چارو د عملي پیل په برخو کې پرمختګونه ولرو. زموږ تماسونو د سیمې او له سیمې لیرې هیوادونو سره په مسلسل ډول ادامه پیدا کړې او په ګڼو برخو کې همکاري لرو. تیر کال کې موږ په لاندې دریو مشخصو ساحو تمرکز درلود. اوله سیاسي برخه، دویمه د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او دریمه په کونسلي خدماتو او د مامورینو پر ظرفیت لوړولو. موږ په سیاسي برخه کې په لاندې استقامتونو منظمې هڅې درلودې. الف: د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د سطحې لوړول. با: د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه سفرونه او کابل ته د پلاو راتګ. جیم: له ممنوعه او جایزې لستونو څخه د اسلامي امارت او مشرانو د نومونو لرې کول. دال: پر اوسنۍ تګلاره بحث او تمرکز. رابسو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د سطحې لوړولو برخې ته. د چین متحده عربي امارات او ازبکستان په ادامه تیر کال په روسیې فدراسیون، ترکیه او پاکستان کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو سطحه د سفیرانو کچې ته پورته شوه. همداراز قزاقستان د سفیر د منلو هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته معرفي شي. په تیر کال کې مو څلورو نویو هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي لکه جرمني، ناروې، هند او اندونیزیا. په دې برخه کې د روسیې فدراسیون لخوا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل یو مهم پرمختګ و. د روسیې فدراسیون لخوا د رسمیت پیژندنې سره زموږ بهرنۍ اړیکې عملاً د تفاهم او ډیپلوماتانو استولو له پړاو څخه د رسمیت پړاو ته پورته شوې. د روسیې فدراسیون له دې پریکړې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا ته لا ښه زمینه برابره شوې. موږ په نورو هیوادونو هم غږ کوو چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل متوازن بهرني سیاست له مخې ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام، مشترکو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تعامل ته چمتو دی. رابسو د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو د پراختیا په مخه بهرنیو سفرونو او کابل ته د پلاو راتګ ته. بهرنیو چارو وزارت په تیر کال کې د اماراتي پلاویو تر 100 زیات سفرونه همغږي او تسهیل کړي چې په دې کې متحده عربي اماراتو، عمان، ترکیه، قطر، چین، سعودي عربستان او ایران ته د بهرنیو چارو وزیر سفرونه شامل دي. او همداراز د اکو اقتصادي سازمان 14 سرمشریزه کې د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال محترم ملا برادر اخوند ګډون او استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یو 50 ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر ګډون هم شامل دي. کابل هم تیر یو کال کې د روسیې، بلاروس، امریکا، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران، قطر، سعودي عربستان، مالیزیا، اندونیزیا، همدارنګه د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د لوړپوړو پلاوو کوربه وو. همدارنګه زموږ تخنیکي پلاوي د دوحې وروستۍ ناستې تخصصي ګروپونو کې هم ګډون وکړ. موږ هیلهمن یو چې وکولای شو د دوحې د ناستو په اوږدو کې د مخدره موادو د مخنیوي او خصوصي سکتور د ودې په برخو کې عملی پرمختګونه ولرو. له ممنوعه او جایزې لستونو څخه د اسلامي امارت او مشرانو د نومونو لرې کېدل. په تیر یو کال کې د طالبانو اسلامي تحریک چې پخوا د افغانستان اسلامي امارت لپاره کارېده نوم ځینو هیوادونو کې د ممنوعه ډلو له لستونو څخه وایستل شو. او همداراز د محترم خلیفه سراج الدین حقانی صاحب په ګډون د اسلامي امارت د ځینو مشرانو نومونه د امریکا د جایزې له لستونو څخه وایستل شول. په اوسنۍ تګلاره زموږ د تمرکز اساسي ټکي په دې ډول دي: د سیمې له هیوادونو سره د رسمیت پیژندنې د لړۍ ادامې ته هڅې، غربي هیوادونو سره هم د دوه اړخیزو او څو اړخیزو میکانیزمونو له لارې د تماسونو ادامه او پرمختګ، د دوه اړخیزو اړیکو کې د عملي همکاریو پیل
او د نورو ډیپلوماټیکو استازولیو فعالول. اوس راځو دویمې برخې ته چې هغه د اقتصادي همکاریو پراختیا ده. د اقتصاد محوره بهرني سیاست پر مټ وتوانېدو چې د اړوندو امارتي ارګانونو په مرسته لاندې سیمه ییزو اقتصادي پروژو کې عملي پرمختګونه ولرو. د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ کابل کې د ترانس افغان ریل پټلۍ سترې سیمه ییزې پروژې د شونتیا څېړنې د هوکړې لاسلیک او تیر کال ستمبر کې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي سترې سیمه ییزې پروژې د کار عملي پیل چې زموږ سکتوري وزارت ورسره عملاً کار کوي او کافي پرمختګ پکې راغلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییز اتصال نورو پروژو کې هم لکه کاسا زر، لاجوردو لار او همداراز د خصوصي سکتور د ملاتړ او پانګونې او اقتصادي بنسټونو سره د همغږیو په برخه کې هڅې کړي چې وروسته به د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس محترم شفیع اعظم صاحب تشریح کړي. دریمه برخه کونسلي خدمات او د مامورینو ظرفیت لوړول. د کونسلي خدمتونو د لاسته راوړنو په لړ کې د بهرنیو چارو وزارت د کونسلي چارو ریاست له لارې د تیر یو کال په جریان کې د دریو لویو مخو یادونه د بیلګې په ډول کولای شو، لکه په بهر کې د افغان وګړو د حقونو څخه دفاع، د کونسلي خدمتونو معیاري او شفاف کولو په پار د کونسلي خدمتونو برېښنایي کول، مراجعینو لپاره د کونسلي خدمتونو په پروسو کې اسانتیا او پراختیا رامنځته کولو چې وروسته به تفصیل د بهرنیو چارو وزارت د کونسلي چارو رئیس محترم مولوي شعیب بریالي وړاندې کړي. او د بهرنیو چارو وزارت په وزارت کې د نن او د ټول امارت په کچه د ظرفیت جوړونې په برخه کې هم ښه ګامونه پورته کړي چې په هغو کې د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ په چوکاټ کې مو د بهرنیو چارو وزارت او لسګونو امارتي ارګانونو کارمندانو ته روزنه ورکړې ده. همدارنګه د موږ په نورو برخو کې په اداري برخه کې په مالی برخه کې له ټولو استازولیو سره د یو کلک تماس او ښه شفافیت له مخې عواید منظم سوي، په خپل وخت را انتقال سوي او تر خپلو ځایونو پورې رسیدلي او د مامورینو په استخدام کې همیشه استعدادونو ته کتل سوي او د هغوی د استعداد مطابق ورته دندې سپارل سوي دي. له دې سره په څنګ کې د بهرنیو چارو وزارت له بېلابېلو وزارتونو سره له ځینو نړیوالو شرکتونو او هیوادونو سره د تړونونو په برخه کې د حقوقو معاهداتو ریاست همکاري کړې ده، تسهیل یې کړی ده. هغه تفاهمنامې او توافقنامې چې هغه باید له اصولو، له قوانینو، له سیاسي پالیسیو له ټولو سره برابرې سي، په همغه شکل یې خدمت کړی او په دې برخه کې الحمدلله ښې لاسته راوړنې لرو. الله تعالی دې وکړي چې په راتلونکي کې هم له ښو لاسته راوړنو نه برخمن سو. د تاسو له توجه نه مننه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.